اے مسلمانانو سبا بل ورځ ملک الموت سره ملاقات دی او رب العالمین چې د هغې زنکدن وضاحت په کوم انداز باندې کوي کنه نو ډیر شدت دی پکې او ډیره سختی ده پکې خو قرآن عربی کې دی او موږ خو سیده ساده پښتانه یو نو موږ هغسې پوه نه شو چې مرګ به څنګه وي موږ پوه نه شو چې د قبر زندګي به څنګه وي موږ پوه نه شو چې سبا بله ورځ د حشر میدان لګیږي نو میزان به څنګه وي پولیسرات به څنګه وي او بیا نامه اعمال دا به وزن کیږي نو څنګه مرحلې دي څنګه سختی ده څنګه شدت دی څنګه ګرمي ده څنګه اور دی څنګه د رب العالمین غصه ده موږ ته پته نشته خو که کله لږ غوندې ټیم میلاو شو نو راشئ کینئ د دې خپلو علماو سره الله درته ښکلي علما درکړي دي ماشاءالله نوجوانان دي دوی به تاسو ته مقصد بیان کی دوی به درته قرآن بیان کی دوی به هغه زندگی بیان کی یاد ساتئ اے مسلمانانو فلولا اذا بلغت الحلقوم د زنکدن حالت بیانئ وانتم حینئذ تنظرون د زنکدن حالت بیانئ شدت سره بیانیږي کلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق خو مونږ ته پته ونه لګېده مونږ ته پته ونه لګېده څوک ورله لاس مږي څوک ورله خپې مږي ډاکټر راولئ اسپتال لی ویسئ قرآن وی د زبان حال سره د خپلو بچو ته وی وظن انه الفراق د ته خپله جدایي په نظر راځي ما مخوځوئ زه د دنیا د کور نه روان شومه زما رخصتي د کوم ځای ته د قبر کور ته به ځم که آغا حقیقت دے ما تا پتا نشتا دویم حقیقت عالم برزخ ورتوی دا علماء دا قبر زندگی کله چې مړ شي او په قبر د خزی ولګي دا د دنیا مزی بتا ته بې مزی ولګي خوله به دې بند شي ورته سختې به قیزې ولګي دا د دنیا مزې ما کتلی دي بیا ورله دا زنه په سپینه کپړه باندې تړلي او سب ټاټ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا تب وګورې ستا کټ به ستا د بنګلې نه اوچت شي ته به لاړ شې ګاډی به دې پاتې شي ته به لاړ شې بنګلا اهل و عیال به دې پاتې شي او وظن انه الفراق دا هغه حقیقت دی کل نفس ذائقة الموت دا هغه حقیقت دی وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور دا هغه حقیقت دی قل متاع الدنیا قلیل دا هغه حقیقت دی کل من علیها فان دا هغه حقیقت دی کمثل العنکبوت دا هغه حقیقت دی دا دنیا لهو لعب دا خو اسی تماشی دی دا ځواني همیشه نه ده دا مال دولت مقام عہدہ منصب ہمیشہ نہ دے زمین کے ہوئے لوگ پیوند کیا کیا ملوک و حضور و خداوند کیا کیا دکھائے گا تو روز تا چند کیا کیا اجل نے بچھاڑے تنومند کیا کیا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے نور بسم رخبل اللہ خبکو نور بسمره د خپل رب مخالفت کو د نیکو اعمالو په معاشره باندې خپل اثرات دي کرا او د بدو اعمالو په معاشره باندې خپل یو نحوست پروت دی په نظر نه راځي حیا ستوي ننګ ستوي غیرت ستوي مونږ ته وی
رحمتا للعالمین پیغمبر المؤمنون کرجل واحد تاسو داسې لکه یو بدن مونږ یو بدن یو نن 57 اسلامي ملکونه د فلسطین دردونه نه محسوسوي مونږ یو بدن یو دا د ګاونډي سره رویه وګوره مونږ څنګه یو بدن کېدی شو یو بل سره دوکې فراډ دی مونږ څنګه یو بدن کېدی شو دا د مسلمان د اخلاقو معیار وګوره بالکل صفر لراغلی دی مونږ څنګه یو بدن کېدی شو هغوی یو بدن خو هغه خلک وو ای مسلمانانو واورئ انما المؤمنون اخوة تاسو وروڼه یې که نه رب العالمین وی تاسو د وروڼو غوندې ژوند یو بدن خو هغه خلک وو مېلمه به ورکره راغې یوه به یې مړه کړه بله به یې ورسره هسې لاس بچي به یې نهر ورکړل او هسې به یې ورسره لاس کته کولو مېلمه به یې مړولو هغه یو بدن و هغه خلک هغه یو بل په دک درد کې شریک یو د چیلي سر به او په 7 کورونو به یې ګرځولو دې ګاونډیانو به ویل مونږ کره شته ویله ورکوي دوی به ویل مونږ کره شته او ویله ورکوي هغوی به یې مونږ که شته واپس وم هغې کور له 7 نمبر کور ته واپس راغی هغه یو بدن و هغه خلک هغه د پیغمبر سره مینې محبت والا و او تا ویل حسن کې خواږه پرېږدي کتو کې ما ویل زړه دې رانه یوړو په لیدو کې ما ویل زه به دې په کم ځای کې ګورم تا ویل زه یم د تهجدو نیمه شپو کې ما ویل تا ته به په کومه لاره درشم تا ویل سیرې که ګریوان په لیونو کې ما ویل پل ته د صراط مې وارخطا دی تا ویل زه به لا سترګم پورې وتو کې ما ویل ما ته د شیطان مقابله شته تا ویل ما طرف ته مخکې په سلګو کې دا هغه خلک دي یو بدن دي د جهاد میدان دی تاسو تاریخ ولټوئ وګورئ د صحابو تاریخ وګورئ د بدر احد تبوک دردونه محسوس کئ د رحمتا للعالمین قربانۍ هغه دردونه محسوس کئ پته به ولګي د جهاد میدان به د تندې حالت به یو ملګري به ویل ماله اوبه چې هغه به داسې اوبه خولې ته کړلې او بل به ویل ماله اوبه هغه به نه څښلې خپل ملګري ته به یې اوبه ورکولې او گلے میں تو سینے پر پتھر اور خون بہتا تھا مگر توحید کے نعرے لگائے ہیں صحابہ نے اے مسلم